بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ځکتن تعالی په سپیڅل نامه الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ به وي. په ننني درس کې موږ تاسو ته د دې په اړه ریکارډ کړی چې څنګه تاسو کمپیوټر د خپلې ګوتې نښان په واسطه کلپ کړئ، یا هم موږ چې ورته فنګر پرینټ وایو، څنګه تاسو خپل کمپیوټر د فنګر پرینټ په واسطه کلپ کړئ. د دې په خاطر شرط دا دی چې تاسو کمپیوټر باید فنګر پرینټ سپورټ کړي یا هم فنګر پرینټ ولري. بیا تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر ته فنګر پرینټ انتخاب کړئ، لکه څنګه چې تاسو په ټلیفونو کې خپل ټلیفون ته فنګر انتخابوئ او خپل فنګر یا ګوته ورسره ثبتوئ. نن په کمپیوټر کې تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو خپل کمپیوټر د فنګر په واسطه کلپ کړئ. د دې په خاطر تاسو راځئ د کمپیوټر سیټینګ ته، چې د کمپیوټر سیټینګ مونږ له پرسونلایز نه هم راتلی شو، پرسونلایز، او بل اخره تاسو دلته د هوم آپشن باندې کلیک کوئ. دا د وینډوز لاس سیټینګ دی چې دلته موږ آپشن لرو د اکاونټ په نامه. په اکاونټ ته چې کله تاسو راشئ او دلته د اکاونټ کې تاسو ساین ان آپشنز انتخاب کړئ. په دې ځای کې موږ مختلف پاسورډونه لرو. موږ لرو وینډوز هیلو فنګر پرینټ دی، په دې آپشن باندې کلیک وکړئ. فعلا زما کمپیوټر فنګر پرینټ نه لري، د دې په خاطر چې تاسو ته یې وښایم. زه به کمپیوټر لاک کړم او د لاک په خاطر هم تاسو ته ما تېر ویډیو کې شارټکټ ښودلی، وینډوز لوګو ال پریس کړئ. اوس موږ پاسورډ له لارې کمپیوټر خلاصوو، ځکه فنګر موږ نه دی ثبت کړی او زموږ د کمپیوټر فنګر غیر فعاله دی. نو زه پاسورډ ورکوم، کمپیوټر روښانه کوم او غواړو چې موږ فنګر ثبت کړو. راځو بیا هم موږ د کمپیوټر وینډوز ته وینډوز لوګو یا وینډوز کی له آی سره پریس کړئ، د کمپیوټر سیټینګ موږ ته راخلاصوي. اکاونټ ته راشئ او دلته ساین ان آپشن او وروسته د وینډوز هیلو فنګر پرینټ ته راشئ، په دې باندې کلیک وکړئ. که چیرې دلته تاسو ته کوم سور خط وارننګ ورکوي، نو تاسو باید کمپیوټر سره انټرنیټ وصل کړئ یا تاسو باید انټرنیټ سره وصل وئ. اما که چیرې یو ځل هم تاسو له انټرنیټ سره وصل شوي یاستئ، بیا دوم ځل دریم ځل لپاره د انټرنیټ ضرورت نشته. فعلا زه هم انټرنیټ سره وصل یم او دلته کوم آپشن وارننګ هم نشته. راشئ سیټ اپ آپشن باندې کلیک وکړئ او ګیټ سټارټډ. دلته تاسو خپله ګوته اوس ثبت کړئ، یعنې د کمپیوټر هغه د فنګر ځای باید ولري. نو زه هم هغه د فنګر ځای کې خپله ګوته غواړم ثبت کړم. نو وایي چې یو ځل ګوته پریس کړئ، بیا یې ترې پورته کړئ، بیا تاسې د فنګر ځای کې ګوته ټچ کوئ، بیا وایي لیفټ یې کوئ، یعنې ګوته لرې کوئ، بیا هم هغه ځای کې ګوته ثبتوئ تر څو چې کمپیوټر ستاسو ګوته ثبت کړي. په همدې شکل څو ځلې موږ دا عمل تکراروو. ده زموږ فنګر څه شو؟ ثبت شو. سیټ اپ پن، یو پن هم ورته ټاکل کېږي، یعنې تاسو یو پاسورډ ورته ورکوئ. یو پاسورډ دی چې ما کمپیوټر ته ورکړی، هغه پخوانی پاسورډ به زه ورکړم خپل یوزر ته چې ما پاسورډ ورکړی، ورته به اوکې وایم. بل تاسو پن ورکوئ چې زه ورته وایم اوکې نیو پن. دلته تاسو خپله فنګر ته یو پن ورکوئ، دلته اوکې وایي. اوس زموږ کمپیوټر فنګر فعاله شو، زموږ ګوته ورسره ثبت شو. وروسته د دې چې تاسو کمپیوټر راخلاصوئ نو د فنګر په واسطه که غواړئ بله ګوته مو هم له فنګر سره ثبت کړئ، بیا تاسو په اټ انادر باندې کلیک کوئ، کولی شئ خپلې څو ګوتې له کمپیوټر سره ثبت کړئ. اوس زه دا کمپیوټر کلوزوم، صفحه کلوزوم غواړم چې لاک یې کړم، وینډوز لوګو آی پریس کوم. فعلا زموږ ګوته ثبت شوه، فنګر مو ثبت کړ. نو کله چې کمپیوټر راخلاصو نو خپله ګوته سکن کړئ فنګر په واسطه. اوس زموږ د فنګر په واسطه کمپیوټر روښانه شو او بالاخره فنګر ورته ثبت شو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. که چیرې کوم نظر لرئ، پوښتنه لرئ، کولی شئ موږ ته په کومنټ کې خپل نظرونه پرېږدئ. توجه مو نړۍ مننه.